سلامونه نیکې هیلې ومنئ ستاسې ورور جانان وطن دوست یم نن ما سره خپرونه کې ښاغلی ربړو خان ربړو میلمه دی زموږ دا خپرونه صرف د ټوکو لپاره د طنزیه شعرونو لپاره جوړه شوې ده خدای وکیل خپرونې نه خوند واخلئ خپرونه تر پایه وګورئ ښاغلی ربړو خان ربړو تا ته ښه راغلاست وایم خپرونه کې ډېره مننه کوم وطن دوست صاحبه جانان صاحب درته وایم که خپلواک صاحب ته ته وایم خو نه پوهېږمه شهزاده ته وایم خو ځه چې هره بلا یې خو زمونږ ورور یې مننه ډېره مننه چې یو ځل دې بیا موږ دې ورولو خان سټوډیو ته راوستو وایي نه غلط شومه دې ټلویزیون سټوډیو ته دې راوستو ډېره مننه ښاغلی ربړو خان ربړو له تا بې اورو لیدونکي ستا په تمه دي ته ډېرې ښې ټوکې کوې ربړو خان ربړو راځه میدان ته شه یو ټوکه وکړه واخله جانان صاحبه دا دې یوه ټوکه تا ته هم پکې وي ها دا دې ټوکه داسې ده وایي په یو سړي باندې د اعدام حکم صادر شو ویلې کله چې دار ته پورته کولو نو قاضي ترېنه پوښتنه وکړه چې په زړه دې څه ارمان دی سړي ورته وویله غواړم لومړی مې لور وګورم قاضي ورته وویلې چې لور دې چېرته ده نو هغه کس وویل چې ما تر اوسه واده نه دی کړی ډېره مننه ربړو خان ربړو